یو ځان سخته میلیاردر د املاکو ستر تاجر د بانکي نظام لوی مشر فکر وکړئ دا به څوک وي دا میرویس عزیزي دی دا د میرویس عزیزي داسې کیسه ده چې تاسو ته ډېره هڅونه درکوي میرویس عزیزي څنګه خپله ستره شتمني جوړه کړه هغه څنګه د پیسو ګټلو لپاره خپل وخت هوښیارانه وکاروه هغه خپل وخت په پیسو بدل کړ او خپلې پیسې په یو ستر امپراتورۍ واړولې خو دا یې څنګه وکړل هغه څنګه د صفر څخه د سوداګرۍ ته لوړو پوړو ورسېد تر پایه راسره واوسئ عزیزي په داسې هېواد کې لوی شو چې د ستونزو ډک و میرویس عزیزي د سوداګرۍ نړۍ ته د کوچنیو خو له هوښیارانه ګامونو سره داخل شو هغه د بازار متحرک ځواکونه وپېژندل له لومړنیو ګامونو څخه یې پانګونه پیل کړه او د خپلو پیسو د څو چنده کولو لپاره یې ستراتیژیک فکر ته اړتیا درلودله عزیزي یوازې د ورځني ژوند د زحمتونو پر ځای د نورو خلکو ارزانه سوداګریزې مفکورې تعقیب نه کړي هغه پوهېدو چې هره دقیقه باید د شتمنۍ د جوړولو لپاره وکارول شي هغه د دې پر ځای چې د ساده ماشینونو له لارې خپلې اړتیاوې پوره کړي خپل وخت له پانګونې سوداګرۍ او مالي ستراتیژیو توقف کړ هغه خپل سوداګریز سفر د کوچنیو او تکړه ګامونو سره پیل کړ عزیزي هره معامله د دقت سره په مخ ویاړه د اقتصادي شرایطو تحلیل یې وکړ او په بازار کې فرصتونه وپېژندل له لومړنیو سوداګریزو فعالیتونو څخه په پیچلو پانګونو پورې خپل سوداګریز مهارت ته وده ورکړه هغه پوهېدلی و چې د شتمنیو جوړول یوازې په کار کولو پورې اړه نه لري بلکې د هغې د هوښیارانه مدیریت پر اساس وي خو عزیزي یوازې په کوچنیو سوداګرو قناعت ونه کړ هغه د شتمنیو تر ټولو مهمه وسیله ولیده یعنې بانکي سیستم هغه پوهېده چې د بانکونو کنټرولول د مالي ځواک یو ستراتیژیک ګام دی دا هغه وخت و چې عزیزي خپل بانک تاسیس کړ دغه بانک نه یوازې یو سوداګریزه لاره وه بلکې د هغه د لید پوهې او مالي ځیرکتیا غوره ثبوت دی نن ورځ عزیزي بانک د افغانستان تر ټولو ستر تجارتي بانک دی که تاسو غواړئ د نړۍ د شتمنو او بریالیو خلکو رازونه زده کړئ نو د لایک سبسکرایب او بیل آیکن فالول مه هېروئ نورې په زړه پورې کیسې ډېر ژر دررسېږي انشاءالله